بلوچستان کې پاکستانی ځواکونو څه کړي دي او په کوم ځای حمله کړي دي؟ راځي پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو تاسو څخه هیله کېږي چې په سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. بلوچستان کې پاکستانی ځواکونو د ډرون برید پر مهال د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي. د سویلي وزیرستان په تانګي بدینزو سیمه کې تیر ورځ د پاکستانی ځواکونو د بې پلوټ الوتکې برید پر مهال د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د رسنیو د راپورونو پر اساس وژل شویو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي او د پیښې ټپیان هم 2 میرمنې دي. سیمه کې میشتو خلکو د ډرون توغندي ځینې پاتې شونې هم رسنیو ته ښودلي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې لنډ او تازه او مهم خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو چې خپل تازه خبرونه تر تاسو ورسوو. تر بیا ښې چارې ښه وخت.